या रसूल अल्लाह शपक सवा कालो چې عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کول دی خبره ته غور وګورئ عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو او په تقریر کې داوی چې ما نه رستو به یو پیغمبر راځي چې محمد نامه به وي او بیا به د مکې نه هجرت کوي او مدینه ته بځي بلاره کی او غار راضی هغه کې غار ثور دے پدې کې بدریش پی تیرې نو د ابوبکر ټولي سورې بند کړې چې ما تا ته پکې کته دا یو سوره پاتې و چې تا دیدار به پکې کولو هغه کې د پوند کې نو شپک سوا کالو شو چې په دې غار کې زستا د دیدار په انتظار نه نو ستا د عشق په دنیا کې تاسو لیونه شو چې پزان پوی نیم چې ستا چهره انور را باندې قتل بند کړ او دله مې ټک ور کړی دی څه سزا دی چې خوښ ایمان سردار کونین صلی الله علیه او فرمایل جزا خلاص ابو بکر ته ویل دی خوا کخبا باید دی خوا کړه الحمدلله قل هوی په چوف کړه ابو بکر وای چې چوف څو والله کدا دردم راتول کسړی کې ازغین نه ول ته هو الحمدلله قل هو په مچای چوف کړه درد به نورم دی کنه دمګری لور شکنه چې مچای خړلې یا رسول الله شپک سوا قالو چې عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کول دی خبره ته غور وګورئ عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو او په تقریر کې داوی چې ما نه رستو به یو پیغمبر راځي چې محمد نامه به وي او بیا به د مکې نه هجرت کوي او مدینه ته بځي بلاره کی او غار راضی هغه کې غار ثور دے پدې کې بدریش پی تیرې نو د ابوبکر ټولي سورې بند کړې چې ما تا ته پکې کته دا یو سوره پاتې و چې تا دیدار به پکې کولو هغه کې د پوند کې نو شپک سوا کالو شو چې په دې غار کې زستا د دیدار په انتظار نه نو ستا د عشق په دنیا کې تاسو لیونه شو چې پزان پوی نیم چې ستا چهره انور را باندې قتل بند کړ او دله مې ټک ور کړی دی څه سزا دی چې خوښ ایمان سردار کونین صلی الله علیه او فرمایل جزا خلاص ابو بکر ته ویل دی خوا کخبا باید دی خوا کړه الحمدلله قل هوی په چوف کړه ابو بکر وای چې چوف څو والله کدا دردم راتول کسړی کې ازغین نه ول ته هو الحمدلله قل هو په مچای چوف کړه درد به نورم دی کنه دمګری لور شکنه چې مچای خړلې